अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान ज تاسو د تصویر د جوړېدو لپاره یو اسانه طریقه خمه چې تاسو به د 14 اگست لپاره تصویر څنګه ایډیټ کوئ څنګه به جوړوي دا اپس کو تاسو په سکرین باندې د پکچر سیف فرو دا به اوپن کې چې کله مو دا اوپن کو را بشي دا ګیټ پکچر دا به اوپن کې دا غنه بعد بیا راشي چې کوم تاسو ګیلری د هغه برا کولاو کې نو بده کې کو تاسو خیال وکړئ نه دا تصویر زوس ایډیټ کوم دا تصویر به څنګه ایډیټ کوم دی کې برما لیکل د عرفان پټان چې دی له بل چاله جوړوم د تصویر بل چاله ایډیټ کوم نو زه ور سره څنګه طریقه کار کوم نو زه به د سیستم کې د افیکټ ووم د افیکټ نو بعد بیا کو تاسو د فین دا بوم دا بروالم بده کې بوله ز کلر وګورم چې شین کلر بوله زو وګورم د شین کلر په تاسو د سکرین مې تاسو یې د شین کلر ما چې کوم دي چې سلیکټ کو او دا بل تاسو ته یې د سود دا ربي خاطر د دې چې کوم د فاین ډیجیټ لیکل دا رنگ دیګا نه دا رنگ بزوم دا رنگ به چې کله ما راوغی چې دا به په دې کې باندې اوس داسې ولګوم نو دا زما دا نوم چې کم دی دا به وران شي واپس کو تاسو به کېږي بل نوم پکې ایډیټ کوئ هرڅه نو هغه ټول سیستم به باندې کې به اډول سره نه هیڅ فتح نه لګي چې وایي د مخکې نوم شته یا نشته نو چې دا وشو د دې نه بعد بیا تاسو داسې کارو کې چې را بشي دا ټایټل دې ته براشي دا دې کې خپل نوم ورکړئ لکه اوس اگزامپل زه ورکوم ما ورکو عدنان اوس په دې کې کو زه کلر ګورم کو هر قسم کلر لکه زه ورکوم دا دې هر قسم پکې شته چې کوم کلر ته ورکې هغه پکې شته د ستا خوښه ده نو زه به پکې چې کوم دی دا یو سلیکټ کوم دا به چې کوم دی راشي دلته دا کو ته اوس غاټې هم د دې ځکې نه شي او ورسره دا اوس کلیر شو دی له چې اوس رنګ چینج کوم ام دې د نوم بدل دباو کې د افیکټ ته راشي د افیکټ کې بدل تراشي د دې ته واپس ام شي چینج کولې نو بیا چې ته کله دا سیو کې دسی دا اوس تا سیو کو دا لاړې سیو پکچر سی ډي کارت دا ما سیو کو اوس واپس فار ایگزامپل زه بل نوم بدی ځای لیکم دا به تاسو اوس لري کوم بل نوم به فی ولیکم ایډیټ وکم بل مرګره د هغه ماته ویلي چې مالم یو جوړ کا نو زیات مرګرو ماته وینا کړی دا نو ډیر اسانه طریقه دی دین علاوه نورم ډیر زیات اپس شته په هغه باندې هم تاسو شی جوړولی اوس کوته وی چې زه بل جوړوم نو ام ولیکا اگزامپل زدا ور دا اوس ما په نارمل کلر کې جوړ کو کوڅ دې دا کلر تیزوم ام تیزولې ورل شمه نو دا چې کم دی په دې کلر کې شو بس مختلف کلرونه دي بس تاسو په شی جوړولې په دې باندې او دا اپس چې تاسو انسټال کوئ نه تاسو په شروع کې را بشي پلی سٹور ته په پلی سٹور کې به چې کومه دی ولیکئ دلته په پلی سٹور کې دا فک سیف فرو پکچر سیف فرو دی هو دا آلریډي ما انسټال کړی دی دا اپس دی دا به انسټال کړئ او بس دغه طریقه کار دی بس په دې باندې تاسو خپل پکچر چې کوم دی شي ایډیټ کولی حالانکه دا ما انسټال کړی نه دی لکه ما د پلی سٹور نه ډاونلوډ کړی نه دا اپس ما سره ډیر د مخکې نه راسو ما د لیپټاپ نه راوړولی نو ما سره د لیپټاپ نه راسه دی او دای طریقه دا اپس دی دا انسټال کې په دې باندې هر قسم طریقه کار کېږي واټر مارک والا چې کوم پکچر دی هغه هم په تاسو شي ایډیټ کولی لکه شاته بیک ګراوند به ورسره نی او نور پکچر چې کوم دی هغه هم په تاسو شي کلیر کولی دا ډیره اسانه طریقه وه خو طریقه مو خوښه شوي نو زما چینل ځان سره ضرور سبسکرائب کړئ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पब्लिक टीवी।